د همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي کښتونه زرغون کړي چې له هغو څخه راز خوراکي مواد په لاس راځي د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې وي د هغو له پیداوارو نه وخورئ چې کله میوه ونیسي او د الله حق ادا کړئ چې کله فصل وریبي او له حد تیری مکوئ چې الله له حد تیری کوونکي نه خوښوي او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټې وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي او د شیطان په پله مزئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی دا اته نر او ښځې دي دوه د میږو له ناوې نه او دوه د وزو له ناوې نه ای محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې رښتوني یاست او همدغه راز دوه د اوښ له ناوې نه او دوه د غوایي له ناوې نه دي پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ یا غوا په ګېډه کې وي آیا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حراموالي حکم درکړی و نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه کومه وحی چې ماته راغلی ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی او کوم خلکو چې یهودیت غوره کړ پر هغو باندې مونږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پښتیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې مونږ وایو بیخي رښتیا وایو اوس که هغوی تا دروغجن وګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدی نشي دا مشرکان به ستاسې د دې خبرو په ځواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو به مونږ مشرکان شوي وو او نو به زمونږ پلار نیکه او نو به مونږ کوم شی حرام ګڼلی د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زمونږ د عذاب خوند وڅاکه دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه مونږ ته وړاندې کړی شي تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله سره دی بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریکوي